लाइफ इज नॉट इजी एंड एवरीवन हर किसी की लाइफ आसान नहीं होती हर सड़ी ژوند چې دی نو آسان نه وي د سټ چې تاسو ته دا کس ښکاري که نه د دې نوم وقاص دی او دې تعلق د ملتان سره دی چې کومه واقعه ده که تاسو واورېدله که نه تاسو به هم په ژړا باندې مجبوره کوي ملګرو د سټ چې دا کس تاسو ته ښکاري نو دی چې دی نو په ریل سټیټ کې ریل سټیټ دی چلاو ملګرو دی کروڑونو کاروبار او خوشحاله زندګي یې تېروله خو ځي شوله که نه په زندګي کې دا دومره زیات تکلیف دی ورغی دومره سخت زخمی شو په زندګي کې چې دی چې دی نو خپل ځان په خپله ختم کړو دی د خپل ختمېدو نه مخکې چې دی نو خپل کور خلکو ته میسج وکړو خپل خاندان والو ته میسج وکړو چې راشئ زه په آفس کې یم که نه او تاسو راشئ ما دروړئ او دی خپل ځان په خپله باندې ختم کړو ملګرو ژوند چې دی نو دا ډېر ښکلی دی هر سړی غواړي چې ماله الله پاک ډېر ژوند راکړي او زه خپله زندګي ډېره زیاته تېره کړم خو ځینې یو انسان داسې وي که نه هغه وایي چې که زه څومره پاتې کېږم په دې دنیا کې نو دومره چې دی نو ما ته تکلیفونه او دومره ضرر ما ته ډېر زیات راسي نو هغه چې دی نو خپل ځان ختم کړي چې د هر څه به ختم شي نو ده چې دی نو د وقاص نومي کس چې دی نو دې سره دومره تکلیف او دومره قرضونه بیا غوښتي وو چې دی چې دی نو خپل ځان په خپله باندې ختم کړو دی دا ویل چې زه خپل ځان ختم کړم نو دا قرضونه او دا هر څه به ختم شي او بیا خپل وایس میسج چې دی نو په یو ګروپ کې کړی و چې هغه د دې د خاندان ګروپ و د خپل فیملي ګروپ یې و او هغه ته چې دی نو میسج ورسېدو چې کله هغه ورغلل نو وقاص نومي چې دی نو هغه په دنیا نه رخصت شوی دی په آفس کې پروت دی ملګرو نو ژوند ډېر زیات ښه وي هر سړی غواړي چې ماله الله پاک ډېر ژوند راکړي او ځینې داسې وي که نه چې هغه د ژوند نه ډېر زیات تنګ شي ځکه چې په ژوند کې پې دومره مشکلات راشي چې هغه د هغې سامنا نشي کولی یا په کاروبار کې ورته دومره تاوان راشي که نه دومره لاس پکې وکړي که نه چې هغه د زندګۍ نه مکمل طور باندې نفرت پیدا شي ملګرو همیشه چې دی نو په زندګۍ کې داسې کارونه کوئ چې د خپل وس لاندې کار کوئ د خپل وس نه چې زیات کله کار وکړي نو بیا داسې قسمه واقعې پکې ضرور راځي ځکه چې په ریل سټیټ چلاو د هغه نه پس چې دی نو کروڑونو کاروبار او خوشحاله زندګي وه یوه ورځ یې داسې شوه چې هغه ته ډېر تکلیف او ډېر ضرر ورسېد او هغه چې دی نو خپل ځان په خپله باندې ختم کړو څوک غواړي په دنیا کې چې دی ځان ختم کړم او زه د دنیا نه رخصت شم ملګرو ویډیو مطلب او مقصد دا دی که نه چې په زندګۍ کې چېرته کار کې کاروبار کې نو د خپل لاس لاندې کار کوه داسې کار مه کوه چې ډېر لرې لاړ شي پسې او بیا هغه روپۍ ته پیدا کولی نه شي او بیا ستا زندګي تېشه شوه بیا ستا زندګي عذاب شو ملګرو نو ټولو ته مې خواست دی خاص کر پښتانه چې خپل د وس لاندې کار کوئ او زموږ پیج او یوټیوب چینل ورته ضرور سبسکرایب